د ظالمانو هر زندان زندان درته سجدي کړي د ظالمانو هر زندان زندان درته سجدي کړي پروردگار ټول جهان جهان درته سجدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ادم خان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده د بل چا په ځمکه کې جومات جوړول او بیا په هغه جومات کې لمونځ کول. هدف مې دا دی چې د چا په ځمکه کې چې جومات جوړیږي هغه وایي چې دا ځمکه ما نه ده وربخلې. که په داسې یو ځمکه کې جومات جوړ شي نو په دغه جومات کې لمونځ کول شرعا څه حکم لري؟ په دې مسئله باندې ځان باید پوه کړو چې د وقف لپاره په باقاعده توګه د ملک تاموالی شرط دی. که چیرته د بل چا ځمکه د هغه له اجازې نه پرته د جومات په توګه استعمال شي، په هغه کې جومات جوړ شي، نو هغه د شرعي جومات په حکم کې نه راځي. نو ځکه که مالک وغواړي وقف کولی شي او که نه نو د جومات ړنګول او د ځمکې فارغول د مالک حق دی. د جومات جوړولو نه وروسته کولی شي چې ځمکه وقف کړي د جومات لپاره، او دا هم کولی شي چې زه دا ځمکه جومات ته نشم ورکولی، جومات ړنګ کړي او د خپله ځمکه د خپل ځان لپاره فارغ کړي. دا د مالک حق دی. هندیه په 2م جلد کې په 353 صفحه کې کتاب الوقف کې لیکي ومنها الملک وقت الوقف. د وقف د تاموالي لپاره یو شرط دا دی چې کله یې وقف کوي په هغه وخت کې هغه موقوف شی د ده په ملک کې داخل وي. تر دې کې یو سړی ځمکه غصب کړي، بیا یې وقف کړي، بیا یې د مالک نه واخلي، یعنې د چا ځمکه چې وقف کړي، او پیسې هم ورکړي، یا هغه ته د دې ځمکې په بدل کې څه مال ورکړي، لا تکون وقفا، بیا هم وقف نشي کېدلی، ځکه چې د وقف په وقت کې دلته د واقف هغه ملک تام موجود نه و. همدارنګه بحر رایق همدغه مسئله په 5م جلد کې په 188 صفحه کې په کتاب الوقف کې، او علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 4م جلد کې په 381 صفحه کې په کتاب الوقف کې په تفصیل سره څیړي. نو حاصل دا چې علماو لیکلي په مغصوبه ځمکه کې لمونځ کول مکروه دي په کراهیت تحریمي سره. عبادت